چې د خطونو را برسېره کړمه ورته جړه د حده ډېره کړمه په تصور کې کله کله آشنا قسم دی غیږ درنه چاپېره کړمه. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې احترامات مو ومنئ. ستاسو ورور روزمینی سبزی یم. پروګرام دی ادبي زغل. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې پروګرام کې موږ د ښه شاعرانو پسې ګرځو، د هغوی نه شعرونه ریکارډ کوو، تاسو ته په پښتنه مینه ډالۍ کوو. نن را سره په دې سلسله کې ملګرو جاوید بونیروال صاحب دی چې یو ښه لیکوال دی، ځوان فکره شاعر دی، د صفت محتاج نه دی، ډېر ښکلی غزل لیکي، ډېر خوږ غزل لیکي. د هغه نه به شعرونه غزلې ریکارډ کوو، تاسو ته په پښتنه مینه ډالۍ کوو. په پروګرام ادبي زغل کې د ټولو ناول موږ جاوید بونیروال صاحب ته په خیرالې او مننه کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول زه هم د ادبي زغل او ستاسو ډېر زیاته مننه کوم چې په خپل پیج کې مونږ له هم وخت راکوو. مونږ هم د دې قابل وګڼلو چې ستاسو د پیج فالوورز چې کوم دي، ملګري چې کوم دي، هغوی ته مخامخ شو، څه هغوی دپاره ووایو. بس مینهوالو سره خواږه خواږه شعرونه شعر که چې مونږ ته هم خوندونه وویل او هغوی ترې هم خوندونه وویل. بلکل روزمین صاحب لنډ بهر شعرونه دي چې ختمه شوله بس خندا، بس خندا ستا د تلو نه پس خندا، ما به آخر وجني دغه په کړس کړس خندا، او ولې دې سرکاره کړه، ولې دې سرکاره کړه بنده په ولس خندا. او اوس کوي نو څه معنا، اوس کوي نو څه معنا، لس ځله په لس خندا، او هېڅ به درنه نشي کم مړه په یو خس خندا. او جونه په ګودر چې کړي، جونه په ګودر چې کړي، زړه مې کړي تس نس خندا. او آخري شعر دی چې نه راځي جاویده اوس، نه راځي جاویده اوس خولې له مې په وس خندا، نه راځي جاویده اوس خولې له مې په وس خندا. او نور څه شعرونه ووایم چې نه اورم د دروغو وعدې، د دروغو وعدې ښکته ګډېږي ولس واوا کوي. بره نه اورم د دروغو وعدې ښکته ګډېږي ولس واوا کوي. زه ورته لار د ژوندانه ښایمه، د ژوندانه ښایمه، ما ته لګیا دي یو کس واوا کوي. زه ورته لار د ژوندانه ښایمه، ما ته لګیا دي یو کس واوا کوي. او زه ښه شعر پېژنم په دغه نقطه، په دغه نقطه چې ټول محفل کې ولس واوا کوي. او څوک نه دی هغه زه یم جاویده، څوک نه دی هغه زه یم جاویده، څوک چې د خپل شعر نه پس واوا کوي. څه شعرونه نور داسې چې ویر جړه ستم او داسې زه ورپسې، او داسې زه ورپسې، زه تنهایي زغم او داسې زه ورپسې. او زما کام باندې دی ولې پیرزو نشي، ژوند سکون قلم او داسې زه ورپسې. زما کام باندې دی ولې پیرزو نشي، ژوند سکون قلم او داسې زه ورپسې. د لر او بر نه دی خدای ختم کړي بیخي، د لر او بر نه دی خدای ختم کړي بیخي، جنگ دماکه بم او داسې زه ورپسې. د لر او بر نه دی خدای ختم کړي بیخي، جنگ دماکه بم او داسې زه ورپسې. زه یو څو سیزونه کړم برباد جاویده، زه یو څو سیزونه کړم برباد جاویده، غم سلګی ماتم او داسې زه ورپسې. او بل یو غزل به ووایم روزمین صاحب چې زړه چې مې ماتم کوي نو سم کوي، نو سم کوي، سترګې چې مې نم کوي نو سم کوي، مینه سرسری کوي دوکې کوي، یار چې مې ستم کوي نو سم کوي. او مینه سرسری کوي دوکې کوي، یار چې مې ستم کوي نو سم کوي. او هسې خلک وایي لوس چکه نه ده، لوس چکه نه ده، ما ته چې قسم کوي نو سم کوي. او هسې به لګیا وي غوږ تر غوږه خو، غوږ تر غوږه خو، غږ چې په تورخم کوي نو سم کوي. هسې به لګیا وي غوږ تر غوږه خو، غږ چې په تورخم کوي نو سم کوي. دا سړی تجربې دی چاړه دی خو، تجربې دی چاړه دی خو، باس چې په صنم کوي نو سم کوي. او ولې په جاوید باندې شکونه کړی، ولې په جاوید باندې شکونه کړی، تګ مو چې په چم کوي نو سم کوي.
نورم څه ووایم که یو غزل دی ووایي خو ښه به یو که نو ووایم ولې نه. پروګرام به بیا راټول بل غزل دی چې برابر غونډه کې یار لفظونه نشته برابر غونته کې یار لفظونه نشته ځکه نه کوم اظهار لفظونه نشته. ډېر ښه یار. او روزمین شعر د پکې چې بی ایمان او لوس شکن لفظونه سپک دي بی ایمان او لوس شکن لفظونه سپک دي چې بیان کړي ستا کردار لفظونه نشته. ډېر ښه یار. ستا لغاتو کې وعده قسم بلا دي ستا لغاتو کې وعده قسم بلا دي خو که نشته د اعتبار لفظونه نشته. ډېر ښه. دا بیا ووایه. ستا لغاتو کې وعده قسم بلا دي خو که نشته د اعتبار لفظونه نشته. ملنګ خویه عزیز نامه بلند قده عزیز ملنګ خویه عزیز نامه بلند قده څنګه دې وستایم زیار لفظونه نشته. ډېر ښه یاره. حد دی. او آخري شعر دی چې زر اغستې قلم بیر تقدم جاویده زر اغستې قلم بیرته زر اغستې قلم بیر تقدم جاویده مناسب یې د رخسار لفظونه نشته. ډېر ښه یاره. حد دی. مهرباني ډېره زیاته مننه. ملګرو دا و زموږ سره جاوید بونیروال صاحب چې موږ ترې خواږه شعرونه واورېده تاسو به م اورېدلي خوندونه به مو ترې اخیستي. نو تر بل پروګرامه پورې اجازت راکړئ. د الله په امان ستاسو ورور روزمین یوسفزی. وسلام.